السلام علیکم ملګرو. پاکستان سپر لیگ پی اس ال کې ډېر یو خوندور میچ شو. لاهور قلندر او د کویټه ګلیډیټرز ترمنځ د میچ مکمل سکور کارت سره شریکوم. خو لاهور ټیم ته منګو ګورو. لاهور په هوم ګراوند باندې دی، په خپل کور کې وال خوري. دویم میچ دی مسلسل شکست سره مخ کیږي. د لاهور دغه پوینټس ټیبل د شریکوم چې لاهور په دغه پوینټس ټیبل کې څو میچونه کړلي، څو ګټلي، څو بیللي دي. کویټه څو کړلي، څو ګټلي دي، څو بیللي دي. مکمل پوینټس ټیبل شریکوم او د دې میچ مکمل سکور کارت سره شریکوم چې رقم لکه خبر فهم کړی دی. دغه میچ سکور کارت طرف ته راځو. لاهور قلندر اولنی بیټینګ کړی دی، اوس 8 سکور کړی چې ډېر غټ سکور دی. په لاهور په خپل هوم ګراوند باندې دغه اول غواړي سره مقرره شل اور نغلی بوللی. سب د فرهان په کې اوس ډېر بهترین انینګز کړی دی. 50 پلس سکور کړی دی، 2 سکور کړی دی. فخر زمان په کې شپږ کړی دی. دغه سکور کارت تاسو تخکاری ډاو سم په کې 15 کړی دی او عبد الله شفیق په کې 1 سکور کړی دی. جانداد خان په کې به ال راونډر پلیئر راغی، دا هم بهترین بولینګ هم کوي، بیټینګ هم کوي. 15 سکور کړی دی او سکندر راځي چې د 8 سکور کړی دی. ډېټ ویټ پکې شپږ کړی دی او شاهین شاه پریدي پکې 2 کړی دی او سلمان پیاز پکې 2 سکور کړی دی. د کوټه بالینګ طرف ته کرا شو. عقیل حسین په څلور اوور کې 1 سکور کړی دی، بهترین بالینګ کړی دی. محمد امیر په څلور اوور کې 3 سکور کړی دی، یو وکټ یې اغستی دی. محمد وسیم جونیئر طرف ته نو هغه په څلور اوور کې 2 سکور کړی دی، یو وکټ یې اغستی، سکور یې زیات ورکړی دی. او محمد حسنین چې دی په څلور اوور کې 50 سکور کړی دی، 2 وکټ یې اغستی، د کې سکور ډېر زیات ورکړی دی. ابرار احمد به ام سکور زیات ورکړی دی، په څلور کې 30 سکور ورکړی دی او یو وکټ یې اغستی دی. د کوټه ګلیډیټرز طرف ته کرا شو. یو 8 کم هدف چې لاهور قلندر چې کوټه ته ورکړیو هغه ډېر په اسانۍ سره پوره کو. هیڅ مشکل پکې هغه ته نو. د طرف نه بیټینګ د سره کوم چیرې جسن نوري 40 سکور کړی دی. سعود شکیل پکې به یو بهترین دوباره به کړی دی، 40 سکور کړی دی. او خواجه 18 سکور کړی دی. په یو دیش بالو باندې ناټ اوټ راغی، د پکې بهترینه کارکردګي شو کړله، بهترینه پرفارمنس شو د خپل ټیم لپاره په دغه میچ ګټلو کې. او د دې علاوه چې کوم دی ورسو پکې 18 کړی دی. کوم چې کیپټن دی د کوټي ګلیډیټرز سرفراز احمد پکې 1 سکور کړی دی او عقیل حسین پکې 9 کړی دی او ډیوډ فور پکې 14 سکور کړی دی. نو دغه د نن میچ سکور کارت یو 8 سکور چې کوم هغه خپ آرام سره پوره کړل. کوټي ګلیډیټرز په 19.1 اوور کې 15 بالونه پاتې شو. په 15 وکټو باندې کوټي دغه میچ وګټو. دغه پوینټس ټیبل د سره کوم لاهور قلندر ټیم ته تاسو وګورئ نو 2 میچونه کړی دي، لاندې تاسو تخکاری او دوه بیل دي 0 پوینټ دی او په سر کې تاسو تخکاری کوټي ګلیډیټرز 2 میچونه کړی دي، 2 نه ګټلي دي او په ټاپ پوزیشن باندې په پوینټس ټیبل کې دا ټیم 4 پوینټونه دي. نو دغه د لاهور قلندر او د کوټي ګلیډیټرز ترمنځ د میچ سکور کارت تاسو به شریک او د پی اس ال ان شاء الله مکمل د هر میچ اپډیټ به تاسو شریکو. ټول ما به تاسو شریکو. ویډیو کتل ډیر من ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. زمونږ پیج هم سره فالو کړئ، زمونږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ د نور زیاده معلوماتو لپاره. نور خو خلک د الله پامان.